د بی بی سی ګرانو قدرمنو کتونکو زه سلمان میا نن په پښتونخوا کې د پښتو غزلو باچا او د خوږو اوازونو جادوګر خیال محمد صاحب سره د هغې په ځای کې ناست یم. خیال محمد صاحب، دا سفر د ژوند د کوم ځای نه شروع شو؟ پیدایش مې دی د پېښور، خو په قام قبیله باندې یم افریدی، نو د خیبر سره تعلق لرم او زمونږ مشران بیا راکوش وه، نو بیا هم په پېښور کې تقریبا څه اویا اتیا کاله خو پېښور کې اوس زمونږ د مشرانو که نه، نو زه هم په پېښور کې پیدا شوی یم او کلي ته ځو راځو. اوبه خو د پېښور خو دغه خو زیات خپل کلي سره مو که نه. زما مشر ورور دی، هغه هم د پېښور ریډیو سره تعلق لرلو، دا د پښتو خبرونه به یې کول او ګانا به یې کوله. مشر ورور ته مې ویل یاره لالا زما خو ډېر خواهش کېږي، نو ما ته وایي تا له څه درځي چې ته ریډیو له دې ما سره پوی خو دومره و چې دی خو ځان سره ګونګوناهېږي او نو وایي ښه دا به وبدېدم ما ښایي چې دا ووینو که نه چې دا څنګه چل دی. کوم یو غزل اولنې چې تاسو ویل؟ نو هغه خو درې ګانې ما وکړې په ریډیو کې او بیا هغې نه پس بیا سټارټ بل شان شو، اواز کې بیس رالو، خپلو اورېدونکو را سره ډېره مینه او ډېر تر ننه پورې زه هم دعا کوم چې خدای دې ټول ژوندي لري، کوم زموږ سره مینه کوي او که په چا ښه لګو که بس خو ټول دې خدای خوشحاله لري او چې کم مینهوال دي نو هغوی خو بیا نور هم د یو زړګي نه بل ته لار وي. خیال محمد صاحب، هنري زده کړې م د چا نه وکړې؟ استاد نواب علي خان نام مې وایي چې هغه و پښتون د دې چچداري و که نه، خو ژوند یې ټول په پنجاب کې و. فریده خان هم دی او د یو استاد شاګردان و، د خان صاحب بشک خان، نو د هغې نه چې زما هغه مشر ورور هم شاګردي کړې وه او بیا زه هم شاګرد کړمه. هنري سفر کې مو څومره غزلې او څومره سندرې ویلي دي تر اوسه پورې؟ یاره سلمان، په دې به هسې غاړه نیولی کېږي خو زه نه یم، دا د هغې د خولې خبره ده. فرمان دي او لایقزاده دي وایي چې 10,000 ګنټې د ده ریکارډینګ دی. چېرته ډرامو کې یا په فلمونو کې کار کړی دی یا شوق هم شوی دی؟ موږ یو د خیبر زلمي، دا خو ما ریکارډ کو او فرست چانس و نو ښې خولې رانوتې وې، نو هغه ګانه چې ما وکړه نو بیا هغه ډایرکټر وي ممتاز علي خان. خیال محمده دا خو به ورور هم په تا پکچرایز کوو، نو ما ورته ویل یاره ما ممتاز علي خان دا د اکټر کار دی، د اکټر خو نه یم. وی نه نه نه، دا وی یو خپل روایتي، دا داسې لکه چې ته خپله حجره کې ناست او یو شوق، نو دا به په تا باندې پکچرایز کوو. د کلام انتخاب بدله چا کوو؟ داسې غزلونه مو چې زه به ورپسې د کټه راپاڅېدم او هارمونیم به مې راواخیستله او ورسره به مې هغه غزل ریسل کولو، هغه ډېر مقبول شو که نه. او نور رفیق شینواري الله دې وبخي، لکه زمونږ د پلار او د تره په شانتې هغه هم کمپوزر و، نو هغه به هم دا سوچ کولو چې یاره ښه نه ښه سندرغاړی نو زما پې نامه کېږي. نو مونږ او رفیق لالا دي ډېره په دې کې لکه خپل کوشش کړی. د حمزه بابا خدای دې درجات بلند لري، د هغې کلام هم ویلی دی ډېر، د خوشحال خان بابا، حمید بابا، علي خان بابا، شاعران خو ټول ډېر ښه دي په خپل خپل ځای. ولس د سره څومره مینه لري؟ خدای شته چې دا برکت ټول د دې ولس دی. اوري ډېر زیات که په یورپ کې دی هم پښتانه، که په امریکا کې وي، که دا سویډن، ډنمارک دی، ناروې، نو خو ټول مونږ پښتنو مونږ سره مینه او زمونږ د افغانستان وروڼه دوستان مینوال هغه زیات دي پکې.
نو موږ سره ډېره مینه د افغانستان د خلکو ډېره مینه کوي را سره او زه ډېر د هغو مشکور او ډېر لکه چې پته لګي چې پې ګران یم نو زه د دې قابل نه یم خو هغوی په خپله ډېر درانه شریف خلک دي په موسیقۍ خو داسې دي چې ډېر لګاو یې دی ورسره د موسیقۍ سره او د هغې په وجه پې زه هم ګران یم ولې بل خیال محمد پیدا نه شو ستاسو نه پس یاره جي ټول زما د سر ګلونه دي زه هم په دې باغ کې په چمن کې زه یو بوټي یو ورسره تړلی یم لکه دغه د ګلدستې یو ګل به زه هم داسې رستو ویم او نور جي خیال محمد نه ډېر لوی فنکاران زمونږ پښتو کې شته اوري او زم د ټولو قدردان یم مرګ حق ته خلاصېدي ته نشته ټول به مرو پس د مرګه څه سوچ لکه ستاسو څه زړه ته راځي چې پس د مرګ هم خلک په کومو الفاظو یاد کړي بس سلمان چې دا په کومو الفاظو مې په ژوند یادوي که دی چې بس په دې کې مې یاد کړي او یاد شم بس زما دپاره هغه جان هم ښه دی اورې لږ په ارام خوشحاله خو به روغ پروت وي که نه راتلونکي وخت کې چې سندرغاړو دپاره څه پیغام لرئ چې څه وکړي چې دا پښتو نور هم ښه شي د دې ژبې خدمت وشي معیاري وینا پکار ده د ښه شاعر وینا پکار ده د وخت نه دې فایده نه اخلي چې په دې باندې خلکو وخندل او یا پرې خوشحالېږي نه خلک پرې دا طنز کوي چې دا تاسو څه کوئ که نه نو بس خدای دې پوه کړي په اخره کې کوم راته یو بند یا یو دغه زمزمه کو حمزه صاحب یو ټکی ویم ژوند ته وګوره ژوند څه دی همکار دی همکار هغه ژوند په مرګ حساب دی په دنیا چې بې روزګار دی ډېر ښکلی که دا یو بند راته بل ووایه چې کوم تاسو شروع کړی او پوره دنیا نن هم تاسو په هغې باندې وایي مونږ د خیبر زلمي موږ یو د خیبر زلمي پښتو زمونږ شان دی مونږ پښتانه یو په وطن مو ځان قربان دی نو زړه کې خو مې ډېر څه دي چې ډېر څه مو ویلی او بل دا ګانا باقاعده ریهرسل غواړي دا خو بس مونږ خبرې پرې کوو اوري نو د سر کار چې وي نو هغې ته خو بیا ځان له یو دنیا ده لکه زمونږ یو بهي به پوه یو چې اوس به راباندې ګانا کوي لا بړو یو ګنټه به یې هغه دیره کې تېره کړه او ریهرسل به یې وکړو نو چې مونږ له به راتلو خو به تیار وو او مونږ به هلته خبرې کولې ګپ به م لګولو په ما به هم فرمایش وشو خو د خدای مهرباني ډېر لوی شی دی نو هسې وایم چې دا ګانا ریهرسل غواړي